سلامونه لیکلي ومنئ له هرګز تسلیم نشوي. له دغه کتاب څخه مو یو کوچنۍ لیکنه راواخیسته، پښتو ته مې ترجمه کړله، تاسو هم ځان سره واخلئ. کله چې موږ څه ځنګل ته د حیواناتو د ښکار لپاره ځو، دا په دې معنا نه ده چې موږ څه حیواناتو سره مشکل لرو یا تضاد لرو، بلکې په دې خاطر ځو چې یو څه غذایي مواد یا خوراک لاسته راوړو. نو که بل طرف ته چیرې وګورو، موږ څه کله په تجارت کې، په درسو کې، همداسې په نورو مواردو کې د چا سره رقابت کوو، دا په دې معنا نه ده چې موږ څه هغه ختم کړو او کمزوری وښیو، بلکې رقابت دا معنا ورکوي چې موږ څه که چیرې رقابت کوو، مخالفه ډله، او موږ خپله دا کوشش کوو چې په ځان کې هغه د لیول سطحه برابره کړو. که چیرې هر نفر شاته پاتې سو، هغه کمزوری سو او یا پښه ښوی سوه، هغه د هغوی خپل مشکل دی، بلکې رقابت دا معنا نه ورکوي چې ته هغه شاته پرېږده. رقابت معنا یعنې چې دواړه نفران په یوه سطحه کې مخته تلل، نو کوم نفر چې شاته پاتې سو، هغه بیا د رقابت کمزوری نفر بلل کېږي. خوشحاله اوسئ.